ځاځي اریوب کې له غره څخه راښکته شوي لیوه 3 کسان دړلي یو پکې مړ دی. پر سپین بولدک اوښتونکي ځینې افغانان پاکستاني پولیس مو ډبوي او پیسې اخلي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه 2 تازه او مهمو خبرونو ته. ځاځي اریوب کې له غره څخه راښکته شوي لیوه 3 کسان دړلي یو پکې مړ دی. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې لیوه یوه کلي ته راښکته شوی چې 3 کسان یې دړلي دي. د پکتیا د امنیه قومندانې ویاند منیب زدران ویلي چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. هغه زیاتوي دغه لیوه ځاځي اریوب ته نږدې دلداره غره څخه یو کلي ته راښکته شوی. د زدران په خبره وژل شوی کس جاوید نومیږي او 7 کاله عمر یې درلود. سرچینې ویلي چې امنیتي ځواکونه پر وخت د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې روغتون ته رسولي. سرچینې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودلی. ځاځي اریوب د پکتیا له هغو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې د ډیرو ځنګلونو لرلو له کبله یې په غرونو کې بیلابیل وحشي ژوي ژوند کوي. دا لومړی ځل دی چې په ځاځي اریوب کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. پر سپین بولدک اوښتونکي ځینې افغانان پاکستاني پولیس مو ډبوي او پیسې اخلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن پر لار یو شمېر اوښتونکي افغان مسافر ادعا کوي چې د پاکستاني پولیسو لخوا وهل کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن له دروازې راپورونه خپاره شوي چې هلته پاکستاني پولیس هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاوو او ستونزو د حل په هدف لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خپرو شویو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کړوالی نشي تاییدولی، په سپین بولدک کې یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستاني پولیسو وهلی او یوه سترګه یې ورته له منځه وړې ده. په خپره شوي ویډیو کې د یاد کس ښي سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالیو یې وینې ښکاري. په یوه بله خپره شوي ویډیو کې هم چې ازادي راډیو یې کړوالی نشي تاییدولی، یو سپین ږیری مشر چې خوله یې وینې شوې ادعا کوي چې پاکستاني پولیسو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو مشر منډولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغه افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي او وایي چې پاکستاني پولیسو له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. هغه وویل کوم افغانان چې اوړي له دوی سره ډیر سخت چلند روان دی. له یوې خوا په کراچۍ، لاهور او پېښور کې یې ونیسي، سخت او تریخوالی ورسره وکړي. له بلې خوا بیا په دروازه کې چې تاسو یې ویډیوګانې وینئ د چا یې سترګې ویستلي، د چا سترونه ورمات کړي دي، پیسې هم ترې اخلي او وهي هم. بې عزته کوي یې. نه هغه اړه څوک شته او نه هم دې غاړه چې د دوی پوښتنه وکړي.